جی خټک صاحب زمونږ سره ناستې پروګرام جاری دی. خټک صاحب ما پوښتنه وکړه د ان ډي پی چې وه دا لکه پرو مارشل لا یا انټي مارشل لا نه وه، داسې په تو بي او شیرباز مزاري ولي خان بابا چې کله راغې د جیل نه نو دې بیا ضیاء الحق سره چې ملاو شو نو دا هم د دغې که نه بابا داسې وه چې ان ډي پي خو مخکې نه وه میدان کې، مخکې نه وه ولي خان خو د هغې هغه صدر یا سیکرټري هیڅ شی نه، صدر شیرباز مزاري و او هغې ځان ته یو سیاست جوړ کړی و. نو هغې سیاست کې هغوی که نه ضیاء الحق سره لیدنې کتنې هم کړې وې مخکې نه. او بل دا چې تاسو یاد شي بیا وروستو همدغه پارټي وه چې د بوټو خلاف د هغې کې شامله شوې وه د پی این اے کې پاکستان نیشنل الاینس کې چې هغه بیخي مارشل لا دپاره دغه نو هغې یو قسم طریقه نو هغه خو داسې چا هغه سمولی نه شوه که نه، نو هغې سیاست دغه و هغه ډېر موده دغسې پاتې شو. بیا دغې وجې نه خو بیا 15 کې یو ان پی جوړه شوه چې خو ګوره خو چې 15 کې خو مارشل لا ختم شوه که نه، لکه ټیک ته په کتاب کې به ختم داسې به وه خو لکه کتاب کې ختم شو الیکشن شو جنرال صاحب خو زه دا وایم چې ولي خان بابا څنګه لاړه په ان ډي پي کې وه که نه، ان ډي پي خو د ان ډي پي سیاست دغه و که نه، یعنې مونږ یو ولي خان خو داسې شو مونږ خو نه شو لکه مونږ خو ته بیل شو که تاسو خو د بیل شو خو زه یم داسې ډېر عجیبه غونته کې نه بس هغه یو ولي خان ډېر مروت والا سړی و، هغه داسې هغه نه کولو چا سره یو قسم ته داسې سلوک نه کولو چا سره، خو دا ده چې د ان ډي پي سیاست دغه و، یعنې دا ځکه خو ما ته چې بلوچ لیډران یا ټول نو شامل شوي نو هغه دغسې و. چې شو ښه راځو په خټک صاحب اوس لږ مخکې ځکه چې کافي دغه دی د افغانستان حوالې سره بیا راځو مونږ د پی ټي ایم د فنامنا چې کومه ده تاسو بیا د دغه نه ووتلې ان پي نه او د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې تاسو پی ټي ایم کې ډېر زیات اګریسیولي ستاسو بلکې خاص کر مردان کې چې کومه واقعه وشوه په هغې باندې ستاسو بیان او د پارټۍ بیان کې ډېر زیات تضاد مو نو دا وجه څه چې تاسو پارټۍ ته راشئ او بیا پارټۍ نه لاړ شئ هر دا چې دا دوه خو ما تاسو ته مخکې ووایي چې هغه خو لکه پته لګېدله دا درېیم ځل هم داسې وه چې زموږ خیال دا و او دا خبره داسې چې مونږ پارټۍ کې دننه مونږ کولې اول پارټۍ کې دننه مونږ وکړې که نه جي مونږ خیال دا و چې څو خبرې مونږ پارټۍ کې دننه دا وکړې چې یو دا و چې مثال په توګه زمونږ د آبادۍ کې ځوانانو اکثریت شوی دی نو مونږ یو تنظیم تجویز وکړو نیشنل یوث ارګنایزیشن NYO او هغه جوړېدل او ډېر اکټیو یعنی دا هارون بلور د خدای پاک وبخښي او شهید هغه یو کوارډینیټر د پارټۍ طرف نه زه صوبایي صدر وم او ما داسې هغه کړی و چې هغه ته مو دا ریکوست کړی و چې هغه دا کار په مخ بوځي او ډېر کامیابۍ سره هغه روان شو که NYO پرېښې وې پارټۍ لیډرانو زموږ خو بیا دې نه لاړو نو دا پی ټي ایم به نه بیا جوړ شوی همدغه هغه چې و دا پی ټي ایم از کوم که نه یعنې ځوانانو کې ډېر ښه ټول تر کوټې پورې جوړ شو او تیزۍ سره زرګونه ځوانان پکې راغلل. یو خو دا ډیموګرافیک ریالټي وه یعنې چې ځوانانو اکثریت دی ټولنه کې نو ځوانانو ته پکار ده چې لاره ورکړو یعنې مونږ دا خیال نو یو خو دا خبره وه چې پارټۍ کې دننه مونږ کوله چې ځوانانو ته لاره ورکړو. بله خبره دا وه چې پی ټي ایم جوړېدو باندې مونږ ځکه د پی ټي ایم حمایت په حق کې وو دا پارټۍ کې دننه مونږ ووایي یعنی پارټۍ نیشنل چې کوم هغه و د قومي فورم یې چې و نیشنل فورم چې مرکزي کونسل ورته وایي هغې کې دا خبره لطیف صاحب هم وکړه ما هم وکړه بشار بیبي هم وکړه نورو ملګرو هم وکړه بشیر مټه صاحب هم وکړه جمیلې بیبي هم وکړه موږ دا ووایي چې خبره داسې ده چې دا پی ټي ایم والا چې کومه خبره کوي دا خو حقه خبره ده ځکه چې مثلا ظلم شوی د وزیرستان کې دومره بمباري شوی چې هندوستان باندې دومره بمباري نه وکړه او دا پته ولګېده چې ټیرریستان چې مړه نه دي عام خلک مړه دي پکې او بیا د خلکو مالونه تباه شوي دي هغو کمپنسیشن ورنه کړو نو که دې خلکو سره مونږ نه ودرېږو نو څه یورپ نه خو خلک نه راځي دا خو زموږ وجود دی که نه نو مونږ دا وایو چې دې سره لږ پارټۍ رویه چې دا کمزوري ده یو دا خبره ده. دویمه دا خبر موږ وکړو چې افغانستان کې چې دلته مداخلت کېږي دې باره کې واضح موقف پکار دی
موږ تشدد خلاف یو، تشدد نه وایو چې تاسو جګړه وکړئ. تاسو موږ دا وایو چې څنګه چې بهجا خان ولی خان باتیم کلونو کې وی چې مداخلات مکوي، اغل ته کې جنگ په اور باندې تیل ما اچوي. دغه خبره باید موږ کو. خو زموږ خبره دې تر غلې و اخر کې چې یعنی چې موږ د پاکستان د فارن منسټری چې کومه وکنه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلي دي. دا خبره صحیح ده، غلط خبره نه ده. خو د نېشنلیست موقف چې دی هغه نه لګ بدله، ځکه چې موږ وجب دا و چې جلته نه قریبا خدلته نه سو کنه چې دا جنگ خدلته نه کېدو. نو موږ چې دې باندې واضح خبره وکړه. نو دا دوه خبره داسې به چې دا موږ پارټي کې دا نه اوچته ولې. نو په پی ټی ایم چې جوړ شو موږ چې دا د پارټي د خو زموږ بچی دي، د وطن بچی دي، دای سره په کار لاره چې موږ یو مثبت رویه اختیار کو. او هغه خو چې الکټورال پالیټکس کولم نه، یعنی انتخابي سیاست کولم نه، لہذا هغه سي پارټي سره کلیش راتلوم نه. نو خدا و چې دلته اسټابلیشمنت ډیر پریشر اچول، هغه اعلان وکړ چې دا تاریخ چې دی دا هغه دی ملک دشمنه دی او فلان کې دی او ټینګره دی کنه کوم چې بيخي درو. بهرحال هغه بیا هغه مسره خبرې وکړو، پی ټی ایم سره خبرې وکړو. خدای چې اوله کې نېشنل پارټو ته تاسو باندې کوي خبرې وکړه. هغه یعنی اخر کې موږ په پارټي کې د خبرې وکړې چې دا خبرې صحیح نه دي. نو په ځای دي چې موږ ته وکړې شي، یعنی موږ سره هغه باس کې مخکې خبره لاړه شي. نو موږ ته نوټس راکړای شو چې دا تاسو پارټي کې انتشار کړی ما او بشرا بي تا نوټس راکړای شو. به موږ هغه جواب کې دا وایي چې تاسو وایي چې موږ کوم ځای کې د خبره کړې یا کار مو کړی دی چې هغه انتشار کړی. نو هغه په ځای بیا زموږ ممبرشپ معطل او نو چې معطل شو هغه بیا چې ممبرشپ نه وکړو، خو موږ ممبرشپ بس ختم شو. نو د سیمه غوښتل موږ د سینو چې موږ استعفا ور کړی و یا موږ ویلو چې فرض کا دا غوړل په خو دا عمل خانو کو دا خو شروع کې د پی ټی ایم سپورټ وکاو شروع کې ډیر خلکو کوجی اندسي یو کنسسټنټ پالیسی نه وکنه. یعنی موږ دا وی چې یو داسې پالیسی په کار ده چې تاسو ګورئ د بلوچ یکجهتي کمیټې ده. نو د بلوچ پارټو سره اختلافات مشته کړه، خو د سي اختلافات نه چې دښمنۍ ته یا مخالفت ته ځي کنه. ټیک دی هغه خپل نقطه دی خپل دغه سیمه وی چې دلته په کار ده چې پښتون نېشنلیست پارټي چې دی هغه پی ټی ایم سره ولې خو دا پی ټی ایم چې کوم دی د بارا کوم لکه ډایورس سو کوی دا د لپاره جوړ شو چې لکه دغه خلک چې به اسټابلیش کړو لکه اسټابلیشمنت هغه د وته چلو لنه ورته نو دیو تر وستلو د از بارګینینګ دا وته چې ور زمون خلاف دلته کوم دادی یا امریکا او ته چې اپریشن کې دوی نه کو یاره دلته کې خلک د اپریشن خلاف ته دا پرسپشن دی اوس دې کې تاسو دا پروپاګاندا دی پرسپشن نه دی. پرسپشن خو تاسو ګورئ دای باندې اسټابلیشمنت څنګه حمله وکړه، په خړ کمر کې څنګه ډزې وکړي، پرمن خلک ووجل، بے وسلې خلک ووجل. او دلته کې ډي ایچ پی ار د وخت واصف غفور هغه وی چې انګریزي کې وی چې their time is up. تو به مې نعوذ بالله دا خو خدای پاک کار دی چې ژوند د چا خلاص دی یا چا خلاص نه، انسان څنګه ځکه کولای شي هغه داسې مو وي. نو هغه ډیر مخالف او هغه ځکه مخالف چې دا پاکستان جنرالانو او امریکای د خپل پروګرام جوړ کړو طالبان افغانستان کې کېنول. نو د پی ټی ایم دا پاتون داسې وخت وشو چې دې نه وېریدل چې دا فاټا چې دا خو کمزوري شوی وړي راکنه فاټا د جنگونو پوجا ډیره د کمزوري شوی. نو دا فاټا برک خو خیر د مکه چې د پی ټی ایم خبره ترازو لکه فاټا خبره ځکه کوم چې دې تړلې خبره ده. فاټا داسې و چې افغانستان او نو لسمه پیړۍ کې یو قسم ته بفر زون شو کنه، بفر سټیټ یعنی دی زاري روس او د هغه په منځ کې برټش انډیا منځ کې او د برتانیا منځ کې یو بفر شو. نو بیا انګریزانو لګي په کوزو پښتنو بر پښتنو منځ کې یو بفر جوړ کو فاټا کنه داسې علاقه و چې د ډایرکټ انګریزانو حکومت چې انسولیټډ دي چې دی بیل بي. نو د انګریزانو خو ډیر مهارت سره دا وکړو. نو دای یو قسم ته بیلم کړو او اوچ لرګي وساتلو. دلته کې د ماډرن ترقی پرې نه خوده چې دا نوې دور دی ته نه نوځي. نو دا اوچ لرګي چې د بجلی وچ لرګي کې نه تیری فزیکس کې ورته نان کنډکټر وایي.
خو ما یو دغه کته چې د خبره بل خوازي چې د دې د پاره وکړي چې د دې غاړې د کوم موومېنټس دي لکه باچا خان بابا موومېنټس خوشحال خان بابا موومېنټس د مغولو خلاف د موومېنټ د هیستوري د مزاحمت د ډیورن نه دی خو چیرې د مزاحمت اخواله نه شي افغانستان د دې تر اتل چې افغانستان د هیستوري نشته د مزاحمت خبره دا کول کوته چې دا د دې لپاره جوړ کو لارو بر افغان منځ کې یو پټي جوړ کا او دا اوسم چې بیا د فاټه جوړو خبره کیږي د مرګ د انګريزانو غو فلسفه ده دې لپاره چې تاسو ګورئ امان الله خان تاریخ دی خورانه کوي او د باچا خان تاریخ اخواته منځ کې دا دسه اوچ لګیو چې د برېښنا نه تیرول دینه نشو صحیح ده نان کنډکټر اوس خبردار چې پی ټی ایم داسې وخت جوړ شو چې دا نان کنډکټر نو پاتې شوی دا کنډکټر د سره دا ویل شو چې د پی ټی ایم غټي جلسې چې په میران شاه کې وګوري نو چرته خوش خلک را پانه چې طالبان دلته څه کوي مونږ دې هر شي خلاف ټوپک مارو ټولو خلاف نو د پی ټی ایم نه ډیر وایي پاکستان سټیټ ډیر وخت وایي دا د دې رساته چې منسوبه ونه دي نو ځکه دی نو پی ټی ایم چې دا اورګانیک بيخي یو واقعي تاریخ چې ولس نه راپورته شو هیڅ دې کې هیڅ خبر نه دا یعنی دا درې مشران چې وخت یو د ټول پیژندل د پی ټی ایم چې کوم بیسیک ډیمانډز ډی ماینینګ د فاټا ډی ماینینګ اپریشنز د دې خلاف او د علاقې چې کوم دي قبایلی سیمې چې کوم دي د کانسټیټیوشنل رائټس هغه ټیم کې لمه بخل 18 ترمیم نو دغه شوی 18 شو د فاټا مرج نو سوري 18 ترمیم خو 2010 11 کې شو نو دغه د دوی بیسیک ډیمانډ نو ډیر جنون ډیمانډز د کمنه د دوی د اسټابلیشمنت سره دا کلیش راغی چې یہ جو دهشتګردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا د کوم ارزاده چې هغه خو بنیادی توګه باندې هغه وچ د جوړ شوی ولې دی اسټابلیشمنت سره خدا سوالو هغه خو چې د بل لیبل ولګوي او کرش کوي خبره ده چې هغه به چې دهشتګردي وردی ولا نه ویني هغه د بمباري خو هندستان خو نه وکړي کنه هغه د میران شاه میرلی بازارونه چالو ټکړیو هغه خلکو ته ګوته نیو چې هغه سره ظلم کړو کنه نو دوی وچ ولې وای داسي یعنی لکه تاسو زه یو خبره کوم مې بي چې لکه او زه غلطه ما خو یو خبره کوم کله چې پی ټی ایم کې سان نه کنه هغه د ساور کولو د پاره سغټه خبره کیږي لکه ګوره پی ټی ایم چې لکه لمبه خدا ایم ټی ایم راغی مسعود تحفظ موومېنټ راغی اسلام آباد کې د بلکې دا دلته نه کې مسعود واقعیا کیږي تمره غټه واقعیا کیږي چې ټول ملک کې څه مسله جوړیږي اخره کې روزي اسم نه هغه نه کې مسعود چې کوم دی پی ټی ایم لډیر لوی پوش ورکو هغه نه پس بیا پی ټی ایم چې کوم دی زور وخت راځي دلته کې خلک مر واقعیا کیږي دلته کې ارمان رونی وجل کیږي دلته کې عارف وزیر وجل کیږي نو دا سینه د چیرې ټایم په ټایم باندې کنه دا څه ده کنه چې ټایم په ټایم باندې ظلم کیږي او ظلم what is strategic time کې کنه یو د ساينس ولاده هغه سوشل ساينس کې اپلای کېدای شي دا چې اول د شیونو مقدار بدلیږي کمیت میں سوتا بھی کوانٹیٹی بدلیږي مقدار کیمسٹری ہے کہ کمیت مطلب کمیت فارسی کی کمیت مقدار کوانٹیٹی بیا کوانٹیٹی چې یو خاصه پر بدل شي کوالټي بیا بدلیږي یعنی اوبو جوشيږي چې سالو ته ورسیږي درجه حرارت ګیس شروع شي نو یو نوې کوالټي دغه سي تاریخونه مداسي ظلم کیږي بیا یو وړه واقعیا یو لوی باعث وګرځي تبدیلی باعث وګرځي وہ پی ټی ایم باندې قبایل باندې ظلم شوی دی او د ظلم خلاف همیشه را دی بالکل دغه څه شک نشته نو لہذا دا خبره سمې نه دي چې دا شاجو کو دا بيخي ولس خلک را پاتې دي کوله کډي یو جنمن دا چې خلکو له وا خلم ورکړه لګوره دا به مې دغه ټیمه پورې خلکو خبره نشو کولای چې تاریخونه د څه وخت جوړیږي چې دغه ضرورت دي تاریخي ضرورت دي ک ضرورت نه کنا نو هغه به پاپولر کېدای نشي خدای د دې لپاره نو چیرې دا د پښتون یوث چې کم دی چې دوی له یو ډایرکشن ورکی دوی
دا انګر چې کم دی دا وینټ اپ کی چیرې دا غوسه وکي پوج پسې ملک پسې پنجاب پسې سرحد پسې دې پسې دا خبرې وکي چیرې د دې دا غوسه وزي دا داسې نه و تاسو وایي چې it was a genuine نه جنمن صحیح دی دغه خلک دا وایي چې دام کې دي چې چیرې دی او ته وایي چیرې راشي او لار ول ورکه نه دی خو دی کو دا ورکړه دی بده وجلې ولې دی خدای چې تنظیم ولې جوړ نشو وسه پورې چې دا لکه بل باستا خو دغه باس خو پی ټی ایم کې نرم شوی دی او موږ د دې خیال کوو چې تنظیم پکارو اوس یعنی خدای دا چې یعنی پی ټی ایم تحریک چې دی هغه باره کې دا خبر کول چې دا غلط تحریک دی صحیح تحریک دی د موږ راي دا سوا اوسم دا چې یعنی پکار دا چې د یو سیاسي تنظیم شکل اختیار کړی وي چې ستراتیژي هر څه کولای هر یو ستراتیژي کولای خو چې دا چې به د تنظیمي سټرکچر نه ځکه چې د خدای خدمتګاری تاریخ زموږ مخ کې دی دا چې دومره یعنی نه انګريز ختم کړی شو نه پاکستان ریاست جبر ختم کړی شو دا ځکه چې د کې یو ډیر قوي تنظیم سیاسي تنظیم نو هغه تنظیم چې دی کار دي چې دوی ګوره چې یا خدا سختاري چې ثینک ټانک لکه دوی ډایورژن واغسته د اوریجنل دغه نه د لروبر خبره شروع شوله د پښتونستان داسې قسمه خبرې چې هغه خبره چې هر ناراضي وکنه خو یو جامع سیاسي پروګرام ځکه دلته کې مثلا مثال په توګه پښتنو کې ډېر لوی مسله ده چې یعنی زما خپل خیال دا دی تاسو خپل نظر ما د سي نظر دی چې مثلا خزي په کار سیاست کې راشي ځکه چې څو نه بغیر مونږ نیم کوم یو کنه مثلا تعلیم ډېر اهم شی دی سنتونه راتل کاریه دا یو پروګرام د پکار دی سیاسي پروګرام سیاسي پارټي ځکه چې فرض کا فرد یا افراد یو څو کسان د سي فرض کزنه خبرو کوم ما نه سوای رشي بل خبر وکوم بل خبره بالکل پارټي لیکل پروګرام وی او پارټي مسلسل کار کوي نو په منظم طریقې سره ډایرکشن نظر دا بهر لغی کې دا نظر نو ځکه د انډیم کو دغه نه جوړ شو چې زموږ خیال دا چې داسې یو تنظیم جوړیدل پکار دی او جوړ کو مطلب دا چې د پی ټی ایم غلط تحریک په توګه هغه ته بد نه وي هغه ته بد نه بد خو لکه نه یو ایکسپیکټیشنز هم تیو خو somewhere on the way it last هغه وی کنه په چاته په لار کې جی ګډ شو کنه دی غاړه تم لاله دی غاړه سره به اوس پته وخت وخی چې وسم طرف ته ځي خبره د خیبر د جلسې نه پس خو د خیبر د جرګې نه پس خو نه پالي وزیر باندې څوک تاسو کوي نه د خیبر جرګې په پریکړه تاسو کوي چې دا خود جبر مرحلي دي موږ ته یعنی داسې فیصله یعنی تنظیمونه باندې کول پکار چې موږ چې دا شول تنظیمونه ولس کوي او ما دا ته اوس زموږ نظر دا دی چې یو سیاسي تحریک یا پارټي ته ضرورت دی دویمه خبره ده چې زموږ خیال دا دی چې د کومپرست یا مليګرا یا وطن دوست تنظیمونه چې دي د منځ کې یو اتحاد پکار دی کم نه کم پروګرام باندې تنظیمونه خپل ساتي خو یو اتحاد پکار دی ځکه چې د حالات د سيدي چې کله یو وਹੀ کله بل وਹੀ نو پکار دا چې ټول ورته یو غږ پروند پی سی د پښتون عوامي نېشنل پارټي پی سی وایي پاره کې محمود خان صاحب د سره رانه برحاله خو پکار دا چې اخني پښتون وکړي چې ولانه خو پکار خو ما کنه تاسو وایي دا کله ته د خیبر انډیم خو رغله انډیم خیبر جرګه وکنه چې دې کوم سره ټول خلک ډېر دغه وسره د دې د پریکړه چې کوم وشوله دا غینه پسړو چاته پوسونه کو دسمبر هم لاړ اکتوبر هم لاړ چې بچی دا ما د تاسو کو کنه چې هغه بار کې ما دا وې چې ډېر کامیاب جرګه په دیوا چې ولس ورته راغله ډېر په مين راغله او په ریسک اغسته و یادي چې حکومت دځه کولې خلک وجلو نو اهل اثر کامیاب خدا دا چې هوم ورک ورته چې نو شوه په کار دا چې زیات هوم ورک خدا ځوانان دي دا زکای د تجربه سره په تکای او امید دي چې انده کې وو کټیک سم ته رازو بس نور زړې خبرې نه کو ځکه یو پیرته اوس امریکای ته تلوي اسپندیار خان دی کې ډېر زیات پیسې مور وړې دي انسان دا هغه په پریدو چې رازو دی دغه ته نه خبره چې کنه جی دا خو دلته کې خبره څه کنه وي تاسو سره دار سره ډیل کړو او کنه چې ارزانه کنه چې دا خو چونکه پاکستان کې کلچر دا دی حالانکه زموږ پښتون نېشنل موومېنټ چې دی د خپل عمر انټي امپریالیست او اوسم دا د دوه موحده ټول اول مونږه غوته یونیورسيټي غلط ده دا خو دلته کې به دا خبره پټيږي کله چې استعمال کړی وي نو د ریاست به مونږه پریخي وي
چې اوس بس بندیار خان سره ډیر غټ مال دولت او تاسو سره به موجي چې کوم دی لکه تاسو پیسې کې $35 مليون راغلي دا خو د پټېدو خبره نه خو بهر حال دا خو دلته کې چونکی زمونږ د سیاسي تاسو کول دي لکه سمو کول سي امریکا کې نو د څه دي چې مونږه فرض کا چین ته لاړیو چې موږ ولې پښتون نه کوو چین کې تاسو کول جرمني ته مونږ لاړیو تاسو ولې پښتون نه کوو جرمني کې څه کول برتانیې ته مونږ لاړیو الزام پتا سو لګي د ودا خټک سه بوتلې دي ارزاله کنه چې دا خو یعنی الزامونه خو خلک لګي ځکه چې آی خو بل څه زمونږ خو دلته کې چې نور څه ارګومنت نه بیا وای بس دا خبره فتوی راو باسي مګر دا ارزاله کنه چې مونږ خو خبره ارچا سره کوو خو د خپل کام خبرې کوو خپل ولس خبرې کوو نان وایلنت خلک شي کنه د متشدد خلک د خبرو نه سوا بل څه کوي خبرې خو د میدان د مبارزې کنه خو دا پښتنو کې چې موږ څه خبره د څه کړې ده چې خپل خاورې یا خپل ولس مفاد ټیک شو یو وخت موږ سره لګ دغه د تاسو منځ کافي ټایم واغسته د تاسو د سواد ته نیګوسییشن کول تاسو وس چې ګورئ نو تاسو وس وای چې را او مال په کارو چې د نیګوسییشن کې زته لوي بالکل ډېر کامیاب استراتیژي و هغه وجه دا و چې دا جنگ مشرف شروع کړو مشرف دی ډبل ډیلینګ کولو طالبان جوړ کړی مو او د جنگ هم کولو پښتون وبیني ته دي نو اکثر خلکو دا خیال و چې دا امریکای شروع کړی دی او مشرف شروع کړی دی او موږ هم کله جنگ وتلې نو چې بدل نه ویل چې دوی چې دا وګړه د مشرف د امریکای جنگ دی مخکې بیاي نو دومره کلونه دا جنگ دا کیسه روانه وي نو یو موقع د دې په کار و چې موږ کړی وي چې دا دی امن موږ واړو کڅو امن غواړي او ممکن استو امن خبرې مو کړې خبرې سره غي اومنلې او بیا غي وتختیدل نو کدا نو شبي او سواد کې اپریشن شوه دا ټول د سواد ولس په دغه اپریشن خلاف اځي تاسو نیګوسییشن چې کول کنه هغه کسان خبرو مبرو کې خو لکه ریزنبل تاسو سره ارګومنټس د څه چې 2000 مونږه خبرو وکړي یو ځل 2008 کې یو ځل 2009 کې او 2008 والا چې هغه خلک لګ عمرونه زیاتو هغه مونږ پیژندو هغه مونږ پیژندو مسلم خان مثلا کنه محمود مسلم خان هم یو ټیم کې نېشنلیست هغه کې پاتې شو مسلم خان پیپلز پارټي کې محمود شو هغه پاتې شو په ان پی کې او دغه سي نور یو د کسانو چې هغه پیژندل نو هغه سره خبرې لګ د سي په اسانه کې دی شو نه اسانه مطلب دا چې او خبره مسلز بری لیکس وګڼه تو دلیل و دې خبرې 2009 هم کې چې دا بیا د سي 15 کمانډرانو دا به بيخي ارکانو دوی لګ د لګ ټینسو د سي او ادوا کسان د شو چای خود کو جیکټه مچولې وي یعنی متبخه مخنه مچولې وي بالکل موږ ته اول وی چې خبرې وکړو په هغه کې په مټه نه پاسه غره کې موږ ورته چې نه غره کې نه تاسو برازي سیدو یا منګورتا نو هغه وی چې نه موږ اعتبار نه کوو موږ ورته چې اعتبار خو کنه کوو نو بیا خبر کې دي چې تاسو کسان راتل په خبرته او موږ زمانه سره کړو را به خبرې وکړو لا وړل چا ورته دا ګناک نو موږ خو عمل کې دا ثابت کړی چې موږ خو مطلب خبرې کوو نو خبرې کوو بس او کنه کوو نو was it ever genuine terrorist نو دغه کسان چې کوم کنه نو دوی چې دوی لګ نو دوی بیا چې موږ راځو ځان سره وسله راوړو موږ راوړی سمل مل دي زمادي تاسو دوی سره لانګ نیګوسییشن شو کنه سو سیشنز تاسو شو نو دا خلک چې کومو دا لکه جنون دهشتګرد شدت پسند دي شر پسند خو دې که شک نه یو خو هغه د چې موږ دا فوج پیدا کړیو کنه لکه دا د فوج خلک ته دا د اسټابلیشمنت خلک ته لکه څنګه چې موږ دا نارو لګول چې اس کې پیچھے و لوګ نو تاسو سړی وګنه یاره دې کې راته دا سن نخ نه خانخ کار ارزاله کنه چې اوس فرض کړو تاریخ جوړیږي نو هغه کې به 15 کسان شپږ کسان به د ایجنسیانو سره ملو وکړي هغه زرګونه خلک ملو نه دي کنه هغه خلک خو د دې شو چې خو انتها پسند خلکو د محمود خان دی او د مسلم خان دی دام بالکل انتها پسند بالکل خټک صاحب ډیره مننه او سوالونه خو خیر دی بیا چې تاسو ناسه خو بیا بچته کینو خیر رسم الله دې عمر ډیر کړي خاصه حالت ته غواړو ډیره مننه کور مودا